مسلم یار وایي په زور غیر بایومټریک رای په کمیسون حسابوم. ګران لیدونکو السلام علیکم. وروسته له هغې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ثبات او همپالنې ټیم مشرانو ټینګار وکړ چې د فساد د مخنیوي په موخه دی غیر بایومټریک شوي رای نه حسابیږي. د مشرانو جرګې مشر په غبرګون کې ګواښ کړی دی چې د بایومټریک پرته رای به په زور د ټاکنو په کمیسون ومني او دوی به د دوی په پلار هم حساب کړي. خو بلخوا اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې څرګندونو غبرګون ښودلی دی چې ګواکې ولې د بایومټریک پرته رای وشمېرل شي. اجرایي رئیس د فضل هادي مسلم یار په ځواب کې وایي هېڅوک حق نه لري چې د ټاکنې کمیسون کارکوونکي او چارواکي وګواښي او دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل شي. عبدالله پر قانوني مراجعو هم غږ کړی دی چې د فضل هادي مسلم یار ګواښ وڅېړي او په اړه اقدام وکړي. وروسته بیا مسلم یار په خپله فیسبوک صفحه د خپلو خبرو سپیناوی ورکړی او لیکلی دي ټاکنې یوه ملي او سرنوشت ټاکونکې پروسه ده او موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په دغه ملي پروسه کې چې د هېواد د 15 میلیونه وګړو ژوند او سرنوشت ورسره تړلی دی د ذرې په اندازه لاسوهنه او یا تخطي وکړي. زه د ټاکنو په مسله کې لکه د نورو با احساسه افغانانو په څېر جدي یم او نن مې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم وویل چې ټاکنیز کمیسیونونه باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي او د ملت په سرنوشت لوبې ونه کړي. د خپلو خبرو پر مهال مې د ټاکنو کمیسیون د مشرې اغلې حوا عالم نورستانۍ په اړه یو څه نامناسب الفاظ وکارول چې زه له خپلې درنې او پتمنې خور اغلې نورستانۍ څخه بخښنه غواړم خو پر خپل موقف ټینګار کوم چې هغه بې بایومټریکه رای باید وشمېرل شي چې خلک د ورځې تر 11 بجو په کتارونو کې ولاړ وو. سټیکر شوي تذکرې درلودې خو بایومټریک ماشینونو کار نه کاوه او له رایه ورکولو محرومېدل. خو بیا وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر د اعلامیې او پرېکړې پر اساس اجازه وشوه چې پرته له بایومټریکې دا رایه وکاروئ او هېڅ ستونزه نشته. زما هدف دغه ډول رایې وې چې بایومټریک ماشینونه خراب ول، خلکو سټیکر تذکرې درلودې او د رایو مرکزونو ته راغلي وو. د کمیسیون په اجازه یې رایې ورکړې وې. د هغو رایو هېڅکله پلوی نه یم چې په زور او تکلف اچول شوي وي او یا د شپې لخوا د کوم نومان په ګټه بکسونه ډک شوي وي. په پای کې مې محترم اجرایي رئیس ته پیغام دا دی چې نوموړی د لومړی خپل ځان او خپل موقف قانوني کړي. زما د قانوني کېده او زما په اړه د قانونیت چغې نه وهي بلکې په خپله د ټاکنو کمیسیون تر پرېکړې د مخه د بریا اعلانونه نه کوي. د کمیسیون پرېکړو او د ملت رایو ته درناوی وکړي. په هر حال تاسو د مسلم یار د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.